سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي تاسو به روغ وئ، ساتمن به وئ، اختر به مو هم په خیر پیل کړی وي. دا دی بیا هم د اختر له ځانګړو خپرونې یوه بله موږ خپرونه لرو. دا خپرونه به تفریحي بڼه لري، لیکن زما سره نن په خپرونه کې څوک دي؟ دوه په خوست کې پیژندل شوي کسان دي. یو د ادب له برخې ده، بل هم د ادب له برخې دی، خو لیکن په د ټولنیزه میډیا په هغه خصوصا خاصتا په هغه ټیک ټاک کې شاید ډېر لیدونکي ولري، مینوال ولري. خطیب روخان او ترڅنګ یې ملا منصور منلی. تاسو دواړو ته په خپرونه کې هرکلی ووایم اختر مو مبارک او بختور شه. ډېره مننه شیرینه. په لومړي سر کې تا ته ستاسو د تلویزیون له طریقه ټولو لیدونکو ته سلامونه، آداب او ترڅنګ یې د اختر مبارکۍ وایم. هیله لرم چې بهترین او ښکلی اختر ولري. باید خوشحاله لرم. خطیب روخان ته دې هم مبارک وي. علیکم السلام، قربان شم درمانه یاره تا ته او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکي او منلي ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي سوکاله او ښه اختر ولري. ډېره منلی صاحب. اختر دی او ترڅنګ یې د قربانۍ اختر دی که نه. وړاندې ما یادونه وکړه دغه کوچني اختر ته خلک ډېر لیواله وي که نه، ځکه هلته هغه روژه وي، بیا یوه ورځ شماري که نه. زما نه خو د اختر ویل شوی چې څه وخت به راځي لوی اختر، خو بس ملګرو راته وویل وایي سبا یا بل سبا اختر دی. نو طبعا اختر کې چېرته لاړئ، قربانۍ مو وکړې یا مو نه وکړې، غوښې مو زیات وخوړې کم مو وخوړې؟ قربان شیرینه دغسې ده چې رښتیا ده، دغه هر اختر بېله خوښي لري که نه. کوچنی اختر ځان ته خوښي لري، لوی اختر بیا ځان ته خوښي لري. لوی اختر چې ده هغه بیا داسې د کوچني اختر نه په مذهبي لحاظ لږ څه اوچت دی، ځکه چې قربانۍ پکې کېږي. هغه د قربانۍ سلسله د ابراهیم علیه السلام نو وروسته شروع شوې ده که نه. نو هغه تر یوې اندازې پورې مو په خپل کلي کې مبارکۍ وکړې. د قربانۍ اختر دی نو حتما په هر کور کې غوښې پخېږي. تر اوسې مو غوښې هم وخوړې. دغه د اوس دلته تاسو سره دا وخت دغه د معدې انجکشن یې دغه هغه ټابلیټ یا ګولۍ د بیخي ډېر استعمالېږي، ځکه خلک اشتها برابروي. ښه منلی صاحب، زموږ تاسو خپرونه به نن بېلې وي که نه. په دا کې د ادب برخه به ډېره نیول شوې وي که نه، او ترڅنګ به د روخان صاحب څخه موږ دلته عملا دغه د ټیک ټاک د کوم هغه د پوسټایل ورځي، کوم هغه د ټیک ټاک کوم مشهورې ویډیوګانې چې دي هغه بیا دلته به دی وایي، او له ترڅنګ بیا هغه د کومې ویډیوګانې دي هغه به لیدونکو ته مو منلی صاحب. اختر خو اصل خوشحالي وي که نه، طبعا په کال کې د دوه اخترونه وي، یو بل ښادیو کې موږ تاسو ډېر خوشحاله وو که نه. دغه اختر به موږ ته نوره څومره رنګین کړي؟ هو هغه له موږ سره خو شعرونه دي. روخان دا نه چې مخامخ ناست دی که نه، هغه زما تعارف ته اړتیا نه لري. تقریبا ډېر خلک یې پېژني په سوشل میډیا باندې. نو زه به بیتونه وایم، غزلې به وایم، ادای به یې هم وایي. روخان ښه شعر هم لیکي. ترنم به بیا څوک وایي روخان صاحب؟ ترنم به منلی وم. ترنم به هڅه وکړو که کېدله، کنې کړی مو نه دی که نه. غزل به وایم چې زړه بدای مې ان ولا په دښمنه دی، زړه بدای مې ان ولا په دښمنه دی، خدای را کړی څه یو ښکلی غونده زړه دی. څومره جارو ته نه د هر یو خلاص ګریوان سړی لوفر دی، نه د هر یو خلاص ګریوان سړی لوفر دی، نه هر یو پتلون اغوستی سړی ښه. جارو لیونی جنان ته ما ورکړی ګنینو، لیونی جنان ته ما ورکړی ګنینو، نه په قرآن دی نه په خدای دی نه په مړه دی. قربانو چاوې نشي وړی ډګر لباس زر کا، چاوې نشي وړی ډګر لباس زر کا، بری شوی زما په برید باڼه دی. قربانو پام منلیا لاس وروړه ما ننګو ته، پام منلیا لاس وروړه ما ننګو ته، سرکای اورې په غومبریو کې ویده دی. منلی صاحب څومره وخت کېږي دغه د شعري برخه ته تعقیب کړی دی یا دغه برخه ته د وردانګرې دی په اصطلاح؟ والا ډېر وخت کېږي، داسې دقیق خو نه ده راته دقیقه نیټه یې که نه، خو فکر کوم ډېر کوچنیوالی کوم نه لاس کاله تقریبا کېږي. خو هغه چې زه بیا په شعر او شاعرۍ لږ څه پوه شوی یم یا مې مطالعه پکې کړې ده که نه، دغسې تقریبا 15-16 کاله به کېږي. دغه برخه ته ولې راغلی؟
ولا خو دغه شعر خو چې دی درمانه یاره دغه زه خو طبیعي ورکړه ګڼم یعنې دا یو جوهر دی پټ چې په ځینې انسانانو کې رب تعالی یې دی خو د دې ربرسیره کولو لپاره بیا مختلفې لارې دي یا مختلفې کړنې دي که نه مختلف پیښې دي چې دغه جوهر ربرسیره کوي او له یو چا شاعر جوړوي. ډېره مننه روښان صاحب، تو اختر سره روان دی؟ قربان شم درمان صاحب، بیخي ولا چې ډېر د خوښیو اختر دی، په امن فټ اختر دی، بیخي الحمدلله. خوب د څومره خوب کې وکړه؟ یاره خوب مخه ویلې خوب په بېغمه زړونو کېږي، بله لنډۍ منل یاره شوي ده. رښتیا ده بېغمه زړه. نه زه چې دته مې څومره زنګونه کړي د تلیفون تقریبا تر 12 بجو په تلیفون باندې وم، د هغې وروسته تلیفون ته تېر شو ته چې روښان صاحب چېرته یې ولا زه خو بیولی یم اوس مې تلیفون په خیر هغه د اړتیا وړ خوب خو به خامخا کله ورخې مڼه ختم کېږي. ډېر ښه. روښان صاحب شاید زیاتره لیدونکو دې وپېژني دغه ټولنیزه رسنۍ میډیا کې بیا خصوصا دغه ټیک ټاک کې که نه دې برخه ته څومره وخت کېږي راغلی او څه ډول په دغه برخه کې دغه شهرت باید ترلاسه کړي پیدا ده کړو؟ درمان صاحب که ووایم تقریبا د نن نه 2 کاله مخته مې د برخې ته راغلی د نن نه 2 کاله مخته د برخې ته راغلی یم د ملګرو د تشویق د مینې برکت و. نو زه والا نه پوهېږم هر مقصد چې هره ویډیو پورته کړم مقصد یا ما پیژنه یا بل پیژنه چا په اصطلاح چې بیخي پریو کې ګرځي که نه تو بړۍ چاته خوند درکوي کوره د چاته خوند درکوي د ګاڼ ببر ویښتون د چاته خوند درکوي شی یا والا نه پوهېږم دومره بیخي تر اوسه پورې چا نه دی ډېر منلی ده موږ ګاډ وډ اواز یې خوښېږي. قربان ستا غږ ښکلی دی روښان صاحب. ته خو د ګاډ وډ اوس کې د یو غزل درته وایې بیا جار شمه غزل به وایي ویل نه غزل خو بیخي چې په زړه مې ستا ټپې ستا یا قربان راورېده ته نه وې په زړګي مې سم خفګان راورېده. ډېر ښه دی. او ماښام د پردي ښار و زه تنها روان وم په زړه مې واخ بیمار افغانستان راورېده. ډېر ښه دی. او ته لاړې بې دلیله مرور شوې څه غذاب و څه غرغوندې ماښام و او باران راورېده. ډېر ښکلی دی. ډولۍ ته ورخطا په ژړا سر وپوهېدمه په زړه یې پاس د برکلي روښان راورېده. ډېر ښه دی. ما ویل درمان صاحب چې روښان ښه شعر هم لیکي د کیلومتر څنګه دا د خپل شعر و. بلکل هغه منل یې دغه بلکل منل یې هر سړی پوښتنه کوي چې مقصد ډیپلوما کوي څنګه پردی شعر وایي انتخاب کړي. زه اکثره وخت مقصد په سلو کې 90% د خپل شعر وایم. بلکل شاعري مې ټوله خپله ده. هغه زیاتره دغه کوم هغه شعرونه چې ته دغه ټیک ټاک کې وایي دا زیاتره ستا دي بیتونه؟ بلکل. کوم بیت ډېر خلکو ته خوند ورکړی دی؟ یو هغه د هغه بابر سړي به در رسېږي چې بابر زلمي به در رسېږي دا ډول یو هغه زمانه یې شوی دی هغه ډېر سپین پټکي به در رسېږي هغه یې چا غزل و؟ هغه مې خپل دی. دا خپل دی. تا راته ووایې چې بیا له هغې وروسته هغه فکر کوم هغه ویډیو به هم زه دغه هغه لیدونکو ته وښیم چې کوم څومره مینهوال درلودل او لیدونکي به یې د هغه وویني. بلکل هغه خو داسې دي درمان صاحب چې دا د غرونو لیونی به در رسېږي تر ټکه سپین پټکي به در رسېږي او دغه هم زموږ عسکر دی اوس یې ګورئ دا ګګر بګر زلمي به در رسېږي. خو هغه د ټیک ټاک په شکل نه ووایي. لیدونکو دا ټولې خبرې پکې راځي ځکه روښان صاحب فکر کوم ماری بغیر شوي دي وجې شوي دي که نه هغه به اوبه څښي خو په دې برخه کې موږ وقفه اخلو خو د وقفې سره به څه ډول هغه د روښان صاحب ټیک ټاک هغه مشهورې ویډیوګانې به ګورو بیا هم زموږ سره پاتې شئ. مټې مې کوي وای طوفانونو پورا کام لوی وای زړه مې کټ بړ د سیندونو پورا کام د ځمکې خدایانو ته مې زور وای ورښودلی د ځمکې خدایانو ته مې زور وای ورښودلی ټټر مې وای کلک پلک لکه د غرونو پورا کام. جنگ ته ملې وتړئ پاسئ قرار نشئ جنگ ته ملې وتړئ پاسئ قرار نشئ پښتنو باید سنګر مو وګټئ او ننګ پرې وکړئ بې ننګي باید ونه کړئ نن یو ورځ د خپل رهبر مو وګټئ ضرورت نشته چې غورې راته وکړي
ضرورت نشته چې غورې راته وکړې لوی باغ یم د ځمکې له خدایانو هر څوک د یار دی تر محدوده ضرورت پورې ما په چاړو مړ کړی که دا کیسه رښتیا نه وه چې خوند یې نه درکوو چوپه خوله به لاړ وای چې خوند یې نه درکوو چوپه خوله به لاړ وای خو دومره ډېرو ضدبازیو ته اړتیا سوه د زړه تنګون د ژمي شپې او داسې سل خبرې د زړه تنګون د ژمي شپې او داسې سل خبرې چرته تېرېږي چې ونه خورمه ګولۍ ماښامه خدای اختر کې کېږي د مینو دیدنو نه او نوي جمعې ته مې زړه نه شي للای خفه دی اختر خوند نه روکوي نه زړه تنګون نه بله غټه سزا نشته زړه تنګون نه بله غټه سزا نشته زړه مې ډک دی مګر ځای د ژړا نشته ملګرتیا په مثال د یو جنگي سرحد دی لالا هر دړی مورچې نشي ساتلی ملګرتیا په مثال د یو جنگي سرحد دی لالا هر دړی مورچې نشي ساتلی دا چې اوس د ځینې راپسې د شا غپېږي نو دوی باندې مې ځمکه اسمانونه ګرځولې دي او ای روښانه موږ ته د ګواښونه څوک په مرګ نه کړي موږ خو له پخوا څخه همدا تندې بایللې دي بیړای تیپاک مړی ته جیخ کا بیړای تیپاک مړی ته جیخ کا او ډېر مې کوزدا کړي په وکه ورینا او د مو لالای پکې لګیا دی له حجرې ټیټې ضربې مو په طرف کینا د مو یارۍ کې بسار اوخره د مو یارۍ کې بسار اوخره ورېنې مې بات کړي د جګې مرمۍ ورینا او وړکي بیا په سور راوستي وړکي بیا په سور راوستي بیا په حجره کې غیرانۍ لالای کوي نه خلیدونکو بیا هم ستړي مه شئ خدای دې وکړي تاسو دمه اخیستې خو دمه نه وه که نه هغه د روښان صاحب په بلبلک غږ باندې هغه اوازونه وه که نه ښایسته هغه ټیک ټاک چې کوم دغه بیتونه ویلي دي نور وغیره اکثره دغه د ټیک ټاک د یو اکشن زیات دی که نه د هغه د اچولي لباس باس یو اکشن ډېر کوي د مخ په اړه وي که نه بل نور اکشنونه کولی نه شي که خوا نه درکوي یاره دغه زه فکر نه کوم چې شاعرانه مقصد شاعرانه په هغه سره بندار سره شاعرانه غزل سره د شاعرانه خپل سټایل دی نور اپشنونه مقصد د خوند وکړي دغه یو اپشن هغه د سټایل دی بیخي ښه ورسره ښکاري خوند کوي ورسره ته دغه دا سټایل که خو یو هغه وایي داسې باید که وایي چې خوند درکړي داسې ښه باید چې وي چې منلیا څه خوند یې نه و ما بیخي ورپکې ونه لیده څه خوند یې نه و څه خوند یې نه و ما بیخي ورپکې ونه لیده د اختر ورځ وه او ما دی ورپکې ونه لیده اچھا ډېر ښه منم چې خو دا ښه چې نه و مخلوقه غېږ مې دلالي ورپکې ونه لیده ډېر ښه دی دا مې فکر نه کوم دوه واره مې نه ویل د بیتونه نه ډېر زبردست بیخي دغه نه د رقمو د بیخي روښان صاحب دا برخه ته چا وهڅول وړاندې دوی چې زه ملګرو هڅولی یم لیکن خپله دې برخې ته څومره لیواله وي چې راشي یاره کوم دومره لیوالم نوم خو بیا چې مقصد کله ورم یو نیم ټیکټاکر کتو ویل مې کاش دا رقم ته م زه وای خو دا یو نیم ملګری و مقصد لکه ځان چې وکړي ما ویډیو اپلوډ کړي د خپلو فالوورزو لپاره مقصد بل ملګری هغې نه وروسته ما خپل اکاونټ جوړ کړو خپل اکاونټ مې جوړ کړو تقریبا 2 میاشتو کې 4-5 لکه فالوورز واخیستل د هغه یو ویډیو مقصد چې ډېره تیزه لاړه ښه ممکن شوخی کې د کومه شوخي ډېره خوښېږي شوخی کې مې د لفظونو شوخي ډېره خوښېږي که نه
لکه اوس منلي د سره ژبې څه ډول اړخ. کې منلي اوس منلي سره تشویقي کوي منلي ته مې مقصد تقریبا د ساعت کېږي ویښتانو ته ویښام واخو هغه چاوله چپلاکي څه دي په دې کې ویډیو هم رانه وکړه پټه ما لیدلی یم نو داسې شو خدای بیا که نه منلي صاحب خو ډېر ښه مختان دی والا خو نه پوهېږم مقصد د هغه سره ډېر جالب ښکاري ما ته بیخي جالب ښکاري چا په اصطلاح چې د اخر زمانه پیرای دا به کار کې ګانه چې کار نه کې ځای تاسو وکم نه بلا ټوګه کوم خیر کفله وکړه بلا یاره منله بیخي ډېر جالب ښکاري د ویښتانو سره مقصد د خپل پوزیشن سره والا څه ووایم دومره جالب ښکاري وایم چې بیخي بل جهان ته راغلی یم پوه شوې یا نوي ډلې نوي مقصد نوي موډل انسانانو ته راغلی یم هغه درمان صاحب ډېر تفاوت هم شته نه خو نه پوهېږم دی ولې دغسې احساس کوي چک ونه چې شپېواله ځان نه پوهېږم دی ولې دغسې احساس کوي منلې یو باید د خپله ډلۍ وي چې په ښکلي خوست کې د تڼیو مزیدار هلکه له ګورګوتو سڼو د جار شم مزیدار هلکه څه زبردست ډېره دا د سپیشل ډلۍ منلی صاحب عموم کې ادب برخې ته ورشو دغه خوست کې اکثره دغه د ادب برخې شیکان یا عموم کې دغه شاعران چې دي که نه د سید پاک ډول نه لري که نه طبعا که د نورو ولایتونو راشي هغې ته دومره هوا ورکوي دومره مینه ورکوي چې هغه د خپل شاعران که څه هم د موږ تاسو شاعران د نورو ولایتونو په نسبت ډېر ښایسته غږونه او ډېر ښایسته هغه غزل جوړوي شک نشته رښتیا د درمان صاحب دغسې ده چې دغه حتما به وي دغه هره برخه کې ډارې ټپلې که نه دغه شته خو دغه بیا د شاعرانو اړوندېږي هغه څوک چې پراخه فکر ولري تنګ نظري نه وي هغه بیا دغسې نه کوي چې په شخصیت پسې وګرځي یا په یوه ډله یو ګروپ پسې ځان وتړي هغه په ښه شعر پسې ګرځي چې څوک ښه فکر ولري دا مهمه نه ده چې زما یو ملګری وي یو عادي شعر ولیکي زه دومره هوا ورکړم هغې ته چې هغه زه ډېر مهم وګڼم د ملګرتیا یعنې ملګرتیا باید په ځینو شیانو کې ونه پللی شي هر څه خپل حدود یا چوکاټ لري که نه بله دا خبره چې دغه ضد ډلبازۍ دا هم دغه له مخې راغلی دي چې یو څو کسان لګیا دي خپل ځانونه سره تشویق کوي یو څو کسان نور لګیا دي خپل ځانونه سره تشویق کوي نه اصلا کې حق دغسې دی چې هغه څوک چې ښه شعر لیکي هغه څوک چې ښه فعالیت لري هغه باید تشویق شي هغه څوک چې تشویق لیاقت لري که نه هغوی باید تشویق شي او بل دغه چې د نورو ولایتونو نه که نه چې کوم کسان راشي هغې ته تا وویل چې ډېره هوا ورکوي یو خو دغسې ده چې د خوست خلک میلمه پاله خلک دي مینه ناک خلک دي او هغه وجداناً هم دا نه مني چې د بل ولایت راغلی کس ته بل ځای کې شپه مینه ورنکړي یا مثلا هغه تر اوسې میلمه پالنه ونه کړي که نه د دوی وجدان یې نه مني خوستوالو وجدانونه هم دغسې جوړ شوي دي نو شاید په دې ډول دغسې لږ داسې ښکاري چې دوی ته هوا ورکوي که نه نور زمونږ خوست چې دی تبعیض د نه وي په ډېرو برخو کې نومره یو دی منلی صاحب روخان صاحب ډېر باندې لګېږي نه پوهېږم چې په ګران ډېر یې زښتې ډېر یې خبره چې ده روخان خو سره ګران به ووایي انشاءالله ځکه په ما خو ګران دی نو دا حتمي ده دا انشاءالله چې وایي ځان چې نه به دا حتمي ده انشاءالله چې زه به هم پرې ګران وم که نه بله دغه ده چې ما د جالبې خبرې سره وویل که نه چې نه پوهېږم خو دا هم دغسې دی ویښتان د دا هم دغسې دي که نه چې ده ته ولې دغسې ښکاره شومه د ده خپل هم ښکلې ګورګوتي ویښتان دي ما ته د ده سټایل د ده غږ د ده فعالیتونه ټول جالب دي راته په زړه پورې دي مینهوال یې یم هغې وخت کې ده سټورۍ ته ماکس ورکړی وه پې لیکلي وو چې د یوې عادې زمان څومره زبردست که نه هغه ډېر هم سټایل یو رقم دی تقریبا مخامخ د نه یې اوس هم هغه د ده ټولنیز خصوصیات ډېر خوند کوي که نه طبعا یو کس که چې ټولنیز خصوصیات موجود وي هغه په ټولنه کې یعنې ډېر رسوخ هم لري او تر څنګ هغه مینهوال زیات پیدا کوي که نه روخان صاحب طبعا که د یو چا سره په لومړي وار مخامخ شي نو د ده د مینه دومره زیاته ده که ډېر وخت د سره پاتې شوی که نه ټولنیز عادتونه لري نوره بې نه تشویق کوو بحث نه وي تشویق وړ دی منلی صاحب بیا به زه ستاسو د غزل برخې ته ترانوم دې وکړي روخان صاحب ترانوم وګڼلی او موږ به ورو ترانوم ډېر به جالبه وي بیا به هڅه اخره برخه کې وکړو که چېرې وشوه که نه لنډۍ ووایه ترانوم کې په اخره برخه کې بیا ته هم هم راسره بدرګه کې دواړه به یې بیا وکړو اوس به غزل ووایم
بدبختی چا چا چې بایللی هوا د ګله آها بدبختی چا چا چې بایللی هوا د ګله ته څومره خوږ یې څومره ښکلی هوا د ګله هاي 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 جار جار او جنت فردوس به وي اعلی په هغه بله دنیا جنت فردوس به وي اعلی په هغه بله دنیا د دې ګردی نړۍ ښغلی هوا د ګله هاي 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 او ته د کمڅیو او غوږ ګل نه یې چې غورځې رانه ته د کمڅیو او غوږ ګل نه یې چې غورځې رانه ته مې د زړه په سر ټومبلی هوا د ګله هاي هاي زبردست. او لکه باغي ژڼکی په جنگ د خپلوای نشي څوک لکه باغي ژڼکی په جنگ د خپلوای نشي څوک سمبول د مینې مې منلی هوا د ګله زبردست. او لکه درشمه سپاره آیات آیات وجوده لکه درشمه سپاره آیات وجوده منلی زړه پورې نیولی هوا د ګله زبردست. قربان شم. خان صاحب هغه د منلي صاحب یو غزل دی او چا دغه د باجي سره ویلی دی که رمنیه نه سره. چې رمني سره چې سترګې د جا د بنګالیانو په رقم یعنی دومره زیاتې وایم چې نوره به هغه یو ورځ زموږ هغه مو روایتونه چې پیدا کړي دي هغه یو بیت یې ماته ډېر خوند راکوي چې خوښ مې پښتانو کې دی په خرب سره تړنه او رقص پسې بیا مړ نه دی هندۍ جانانه هغه وروستی بیت یې وایي هغه دی چې شی دی منلی په منلی که نه تقسیم کړی دا هغه زما د ذهن هم ګډوډ شو ډېر زبردست زما هم دغه ویر شوی دی خو طبعا کله ور دغه د انسان دغه حافظه کوم دا ډول دی که نه فولډر دی که نه کله ور باندې شي که نه هایډ شي په دا اساس باندې هایډ شو ډېر ښایسته هغه دی هغه یو هغه ماته بل چې راشم مستحق د خواخوږۍ جانانه ښایسته ترنم نه زه ډېر بیخي وایم او که چېرته بجه پیدا شو زم شاید هغه په ترنم سره وایم بیا منۍ ته لیکم قربان ښه روخان صاحب له تا یې اورو زه به څه ووایم منلیا مقصد یو غزل به ووایم چې ولس ته به سندرې او سازونه ګرځوم ولس ته به سندرې او سازونه ګرځوم په زړه کې به پیرمان محبتونه ګرځوم ډېر ښه دی ډېر ښکلی دی او ساتونکی که د دې هېواد یو وخت کې چېرته شومه ساتونکی که د دې هېواد یو وخت کې چېرته شومه مرمۍ سره به یو ځای قلمونه ګرځوم ډېر ښه دی ډېر ډېر ښه بیان دی جنګونه نفرتونه به پرې وژنم مخلوقه توپک سره به دوه غبرګ ربابونه ګرځوم زنده باد ډېر ښه دی ډېر ښکلی او چنټه به مې له درې رنګه بیرغه جوړوم هرې سره سم به کتابونه ګرځوم ډېر ښه او خطیب روښانه ګورې به که وخت یې چېرته راغی شاجورې سره سم به سره ګلونه ګرځوم روخان صاحب ډېر ښکلی دی دومره زبردست او بله خبره ما بیا وړاندې یادونه کړې ته تر 12 بجو پورې خوبونه کې نه دا دروغ دی او له هغې وروسته بیا هغه د ملګرو سره بانډار کې بیا شپه چې ته به شپې هم سړی دغه لږ چې ستړی شي خو ویده کېږي د خپرې په کوم وخت کې درباندې راځي یا د خپرې فکر نه کوم د خپرې دا الهام دی دا الهام په کوم وخت درباندې راځي ځه الهام چې کله یې ښه خوشحال وم یا مې کله ښه غم ووهي هغې وخت کې خشول ډېر په ژوند کې که خفه شوی ډېر یې یاره مقصد دغه یو کال نه 2023 کال کې بیخي د غم اخري حد کې یم که نه نو دومره خفګان نه وم لیدلی مخکې نه و سپین ږیره کړی خو یې نه یې یاره والا بلکل نه یې سپین ږیری شوی وا ته مې ویښتان وګوره کومه دي ویښتان دی ویښتان خو ټول تک تور دي خدای دې وسمې ورکوي که څه نه خیر بیا به هم سپین تورونه لږ مشکله پکې اوس ښودلی نه شم دلته که نه چې بیخي ویښتان خو نه که په ویښتانو خو سړی سپین ږیری کېږي بیا خو اوس د اوس وخت د شفقان راښبخ شوي دي که نه نه زه فکر کوم د ویښتانو په ترڅ نه سپین ږیری کېږي یاره دا خو ویښتان دې نه سپینېږي یا ویښتان دې نه سپینېږي کله چې زړه کې مقصد یا غم یا درد و پوه شوې هغې نه وروسته زوري پوچي وځي په ویښتانو وځي ښه ویښتان سر والله ماشاءالله ښه ویښتان دي مخکې ما یې دونه کړې وه داسې نه دغه اوړي کې چوي که نه ویده کېږي لږ جګ ځای باندې وده کېږي پاټ کې وده کېږه ځکه تا په ده باندې هغه وکړه که نه هغه د دفاع مو وکړه منلی صاحب روخان صاحب سره څومره وخت کې پېژنې روخان سره تقریبا 3-4 کاله به کېږي دا اصلا کې دغه ټولنیزې میډیا کې هغه وخت کې دومره مشهور نه و لکه اوس چې دی که نه چې ما د سره پېژندل سره فرینډ و فیسبوک له لارې بیا د وخت په تېرېدو سره مو لیدل کتان وشول
تر ډیره سره بلد یو ان شاء الله. مخکې مینه څومره اوس مینه څومره ده؟ والا زه خو یم هغسې حس کوم لکه همغه پخوانی که نه څنګه مې چې لیدلی دی کتلی مې دی څنګه مې چې هغه د ده په اړه په زړه کې راګرځېدلي دي زه همغسې عملي هم وینم همغسې حس کوم. لومړی لیدل مو چېرته وشوه؟ لومړی لیدل مو فکر کوم حکیم تڼیوال پارک کې وشوه. هغلته مو په اختر کې سره ولیدل کوچني اختر کې په هغه وخت کې په هغه وخت کې کوچنی اختر و څو کاله وړاندې حکیم تڼیوال پارک ته دوی هم راغلي وو د دوی سره ملګري وو موږ هم راغلي وو ملګري هم راسره وو. څه احساس مو کړ خپل منځ کې چې کله هم سره ولیدل هغه خاطرې جالبې ولا خو هغه مجازي مینه حقیقي ته راغله که نه نو مجاز چې حقیقت ته لاړ شي حتما سړي ته یو ډول خوښي ورکوي. خوښ وم ډېر خوښ. دغه ټولنیزه میډیا طبعا دغه د هغه لپاره ډېره مهم هم ده که نه. زه اکثره یو بل غم شته که نه دغه ټولنیزه میډیا که روخان صاحب هغه منلی صاحب زیاتره زما سره د ملګري دي ټولنیزه میډیا کې فیسبوک کې که نه کله چې هغه چکر ډېر ښایسته ډېر مینه ناک چې خو کله بازار کې وګورې که نه مخ دې خوړی تدبیرونه لیدلی دي یا تعمیر وګوره یا بل خواته وګورې نه پوهېږم چې دغه د دې مینه فقط فیسبوکي ده که تاسو رښتیا ده. ما وویل که نه فیسبوک یا ټولنیزه رسنۍ انټرنیټي اړیکې دا مجازي دي که نه خو مجاز هم مقصد ضرور هم دی دغسې نه ده چې بیخي باید په هیڅ وګڼلی شي ځکه مجاز چې نه وي حقیقت ته نشو رسېدلی خو هغه بیا د خلکو په افکارو پورې توپیر لري. ځینې خلک څه ډول چې په ټولنیزو رسنیو کې دي ما عملي لیدلي دي په عملي ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې له هغې هم څو چنده مینه ناک وي خو ځینې خلک بیا دغسې وي هغه یو عالم وایي چې څوک چې څه وایي یا څوک چې څنګه ښکاري کټ مټ هماغسې نه وي که نه نو هغه فیسبوک کې یا ټولنیزو رسنیو کې فعالیت یو ډول وي نو عملي چې وګوري یا ورسره ناسته پاسته ولري نو بیا هغسې نه وي خو باید هماغسې واوسو څنګه چې یو که هغه ټولنیزه رسنۍ حقیقي شوه. روخان صاحب منلی صاحب زما سره فیسبوک کې ملګری و یو وخت فکر کوم دغه ګربز ولسوالۍ دلته چېرته یو ښوونځی و دلته فکر کوم بلکل اظهار ښوونځی بیا نو ته به چې کله داسې نه پوسټونه کول ما لږ دا ګوره صفا وایه که نه هغه طبعا دغه یو کس چې کله په غیاب کې که نه یا طبعا دا دې لیدلی نه وي هغه ځینې کولی دغه ډول ډېر باو ډېر څه ډول یو انسان به وي شوخ به وي څه به خو هغه مخه ما چې کله ورسره وګوره ډېر هغه وي. بیا وخت تېرېده یو وخت زه تڼۍ ته لاړم هلته دغه درګي کې فکر کوم یو هغه مشاعره وه که نه زاریات په نوم یو کس و هغې هلته هم چې کله منلي سره ولیدل نو منلی ما چې کله فیسبوک ولیده و د دغه مخامخ مینه هغه د خوشطبیعتي مو ولیده ما لږ باو زما فکر څه ډول و د منلی څه ډول رښتیا د ما په د وختانو پسې خبره ده که نه وخت مخته یا دغه سټایل سټایل دغه ډول جوړ ما لږ باو د منلی خو منلی رښتیا څه ډول چې دا یې جوړ شوی دی که نه د خصوصیات مینه دغه د تل دا ډول وي. راځو روخان صاحب خپرونه هم زیاتېږي خو لیدونکي به هم هغه ستاسو هغه خبر ته ډېر لیوالی وي که نه کوم ځای کې ډېر مینهوال لرئ خوست کې ډېر مینهوال لرئ په نورو ولایتونو کې ډېر مینهوال لرئ او کله چې مینهوال در سره مخ شي هغې ته څه ډول مینه ورکوئ؟ درمان صاحب که ووایم مینهوالو معلومات ما ته نه کېږي خو بیا که ووایم مقصد ځاځیو کې ډېر مینهوال شته دلته ننګرهار کې شته خوست کې خو مقصد تر ټولو زیات چې دي ځاځیو کې ډېر دي او مینه خو مقصد زه د دوی د قدم خاوره یم مقصد چې موږ رقم ساده پټن ملنګانو ته مینه راکوي نو مینه زه دا وایم پوه شوې چې خو بیخي اخري حد کې مقصد یم زه که نه مینه څومره تقریبا څو ټانه درجنه کیلو منونه یاره که ووایم یو دوه کومازه دوه شپه کومازونه ورته فکر دی کومازونه هغه پخوا هغه د هغه وخت کومازونه شپې موږ لهجه دی تڼیو کومازینه تڼۍ لهجه خو تڼۍ خو بیخي وا تڼۍ لهجه د من ورکړ ټوله داسې لهجه د وکړه مشکه مندوزای مشکل نشته تڼۍ لهجه به ورته وایي په تڼۍ لهجه که سره وغږې ډېر خوند به وکړي زه نه دا معیاري لهجې نه به لږ سره وځو که نه تڼۍ کې مو ملګري ډېر و بیا زه یو ورځ تلم لومړی هغه وه که نه زه هم په دغه لهجه نه وغږېږم بیا مو یوه چا سره پوښتنه کومه چې ښایي جوړې ساعت مې ښه دی شکر دی ته چې ته هغې جوړې رانځیر به نه وې که نه د رانځیر خبره مو سرته هغه ته مو د فکر بل ډول خو هغه ته مو د رانځیر څه معنا دوی به وایي د رانځور وایي که نه مریض سرته مو چې خو هغه لهجه ډېر خوند ورکړ نو چې چېرته زه تړی وینم زه ورته وایم چې وه خلک یې بېر مریض به نه رانځیر به نه دا بېر کلمات را استعمالوي که نه ته کې کلام عموم کې کومې سیمې خلک ډېر خوند ورکوي؟ ځاځیو
ځکه چې مینه ناک خلک دي بیخي په مینه مست خلک دي. زوی ته ډېر څه کلک څه یاره یو اختر بل اختر زو یعنی په یو اختر بل اختر کې مینه وته کوي کنه بالکل. ز زیاریوب بخیر کنه که دلته خوز آریوب زی کدا آریوب زی کنه آریوب زی داسې یا کنه ته دوازه زی دی میدان دی آریوب زی کنه. کارو خان صاحب یو څو ټیک ټاک هغه بیا راته وایي ټیک ټاک چې مشهور وي درس بیتونه چې ذهن ته درشي کنه. بالکل مقصد یې دغه دی چې رقیبه ګورو به د وخت فیصله رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم کریوار مې نه کړې بیت د منصور صاحب ځای. نو نور خو داسې نشته مقصد. ایډیټر د څوک دی چې دومره ښه جوړوي دومره زبردست سټایل نه وکړي ول دغه کار د بیک ګراوند یو ډول جوړ کړي ایډیټر هم خپل یم خپل کامرامین هم کامرامین هم داسې وخت چې خپل یم ځکه صرف یو ټولې چاره د خپله آل راونډر کنه بیټ بال فیلډینګ کیپر یارډ هر څه. کوم ځای ډېر خوند لري کې زیاتره دغه ډېر ټیک ټاک کوم ځای کې جوړ کړی دي خپل کلی کې یو د څنګه ده د غره څنګه ده مقصد هغې ځای کې زړه بړاس ورته وباسي ګوښه ښه هغه کله چې دغه هغه جوړوي ټیک ټاک جوړوي که نه د دې پر سره پلان ورته نه سي که ناڅاپي یا دا خو زموږ خو بیخي صدا پټان خلک یې مقصد دومره بیا صدا نه یې چې خبره درته وکړم درمان صاحب والله کمره ایښې وي سټرین هلته پرتې روایه خو پوه شوې موبایل کې مو څه پوه شو انتخاب کړل یا مو ولیکل ډایرکټ کمره واچوه بس خیر خلاص. یعنی سمدستي هغه تاسو غوندې ترتیب مونږ نه لرو مقصد یو شی لیټ دی بل شی دی یو شی دی بل شی دی کنه مونږ هم شرط نه مرټو نه موږ زم شاید زمونه تاسو نن خو زه داسې لکه خوب نه چرجوګم بخیر یو مخبرونه نه جوړول داسې زون خنه ته نه ښکاره درمان صاحب نه دروغ نه ای چې جمعانه دی کړی واسکاټ نه دی کړی واسکاټ هغه لباس دی نور ښکاره دروغ نه نور ښکاره دی باندې ماغه ته لباس نه دی کړی کنه خو زه بل خبرونه کې به وګندم تاسو تایدو چالي کړی دا سیال دي چې مو باخې لباس مقصد دی کړی دی نه ته داس لباس ته کړی چې نشته ماته وخت در اختیا وایم دا چې بټه مو هو ګرام جوړ کړی دا ګرام جوړ کړی ګرام پرون جوړ کړی و نه پرې نه به خېچ کله کما اور به ځخنه برخمه ته وی خې دا سي مقصد چې خواند نشته مننه سره مننه خو هیڅ خې دا ځای والا دا وخت جمعه بوټان وختان دا ټټار خو څنګه مدان چې چیرته غنی وی کنه منظم کولای شي نه ډیر لویا خیر داغه مننه په ژوند مې انسان نه پوښتې دي انسان فقط په ژوند مې انسانیت مې دی بخیا هری حتی کولر دی قربان ډیر مننه نه درمانم نور خولای دی دا چې لباس نه دی چولای یا شاید هغه ډیر خیخه وي شاید یو بل ځای ته ایستلی بلې ورځ ته ایستلی ته بل په دا کې یو څه پروته وي بالکل کنه او دا خو سنت یې ګر څه ورته وایم خو موږ زه ته نه دی خبر ښه زه نه وایم منلیا ګوره کسي جمعې کې هغه وګوره څه ورته وایي ګروي صدف خپل عجب وایي سپین کی وکسا واسکارټ وکسا ویختان وکسا دا اوس موږ د فکر کنه خیر نه رجح کړو په یګه خان صاحب زما عادت څه ډول دی ځکه سکرین کیمرې ته راځم کاسه ډول زما فقط ز پوښتنه کدا شوې به زمان دا غوي او غیس تقریبا یو 50 پترې په مصرف وکم ځکه چې شامپو شي تیل شي کنه نور ډېر مصرف وکم نه لکه څه خوختان مدینه زما تا په شانته خبر بروختان ګر بګرا کیمرې ته وسوي چې 15 پتر په خرچه په کوم شاته کیمرې شاته به کې دومره خرچه به کې په ځان دومره لوس بخوي چې منلای صاحب روخان صاحب کوم خبره ډېر خوند درکې ورسته تندر خبرونه فکر کوم دا ورسته ته برسو ځکه له دې ورسته به د هغه روخان صاحب غزن د ټیک ټاک ویډیوګانې بم دغه په ټلویزیون باندې ملیدونکو ګوري چې دوی کوم خوښ شوی شاید ځنې دلی وي شاید ځنې دینه پاتې وي والا روخان دا نه چې مخامخ ناسه زما لپاره په زړه پورې دی که نه غږ به وشي کوي
اخیر هغه وبېش هغه خپل وار مې تر اخیسته ده هغه چېرته؟ خو نو خپل وار مې تر اخیسته ده بیا خبرونه وروسته وګور غچ یې خواسته ده غچ مې اخیسته ده یعنی خامیانه بخنه خبره ده لږ ورته خوښه ده مو صفات دی لږ چې خستو بخنه زیر ته لګیږي غدا نه روخان رختیا خبره دغه سیده چې روخان کسټایل دی کاغاګي دی یا د شروایلو انداز دی کنه هغه ډیر زما لپاره په زړه پورې دی د ډیر نور خلکو لپاره په زړه پورې دی په دا اوس وخت کې د کلمې هم بیخي ګرم بازار لري ډیر خلک هر چا مایک خولې ته نیولی کیمرا یې ځان ته ایښې ده یو خو د خپل شعر ویل دي کنه او یو ډیپلوما کول دي ډیپلوما ځان ته خبره ده دا ځان ته هنر دی شعر لیکل ځان ته هنر دی هغه څوک چې د شعر ویلو هنر لري هغه حق هم لري چې شعر ووایي بله روخان د عصمت پاچا صاحب دی یا د تلوي که دلته شتون نه لري هم پاچا او دغسې نور ډېر ښه په افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې ډېر ښه ډیپلوما کوونکي شته نو هغه څوک چې حق یې لري باید ډیپلوما وکړي یا هغه څوک چې حق یې لري له هغوی څخه یو خطیب روخان هم روخان صاحب یو چا راته ویلي وایي دا چې کله کلي کې روان وي که نه وایي بیا ورته ویلي وایي ته به کلي کې نه ځې ځکه دا خو دا قد لږ جګ دی که نه وایي بیا دا کور نه ښکاري وایي بیا دغسې یو خبره باندې یو سیرو ته کندلی وایي په دا کپره وایي بیا هم دغه کور نه برېښېدی وایي اخر ته وایي ته په خپاړې ځې هغه رښتیا که دروغ وایي والا کلي ته یو ځل ورغلی یم هغه هم یو ځای ته چکر ته تللو او د سړک له سر مو راخیستی دی که نه ما دومره نه تکیب کړی چې آیا دا خبره رښتیا ده که نه نو زه ژر قضاوت نه کوم هغه بیا وګورو تڼۍ سیمه کې یو بله خبره وایي دغه د فکر کوم دغه ازغن تر باندې چېرته یو مخکې یو ستونزه راغلې ده تڼۍ نه ورچل وایي دا ورغلی و وایي دا ورغلی و چې دلته چې پروت وایي کله چې دا پروت کوي دا خو اوږد وایي هغلته پاکستاني مالشات یې سر ورغلی چې هغې پاس پاک ونیولی دی په خیلي کې هغه منلي هغه ولنډی ورته وویل چې د خلکو اصل نیت په کام دی روخان ته جګه بډۍ خدای ورکړي دی اصل اوس نیت په کام دی نه نیت نه دی په کام خو نه دی په کام مو خالي هغه ته غته وایي کنه صفات مو که دومره خبرې لري جګه کنه بل هغه دا چا خبره ته کړې ما غي بل چا خبره وکړه په دا کې نه نیت خبره نه ده یا ته چې شاید شاک نه دی شاید رښتیا شاک نشته کنه بالکل مو ځان کې نه کله سره کوم شاید دی روخان صاحب منلی صاحب خو ترنم در تر اوسه پراته ولکه منلی به ترنم وکړي منلی ترنم خو باید حتما وکړي ترنم خو ما ولاکه داسې ډېر ځله چېرته کړی یم موږ در سره بدرګه کوو مشکل نشته خو ما غزل به وایم خدای دې وکړي چې وتوانېږم کوم یو غزل مې دی چې راشم ترنم غواړې درمانه دا خو زم در سره وایم هم ترنم غواړې خو مقصد دریا یا فیانو به ته غږوي نه وش ترنم مسترنم سره سره وړه اوس ډیل ته کوته ورکړه سم راځه هغه زم در سره کوم ته ډېر خوند زه ته وګم راشه مستحق د خوږیو یم جانانا راشه مستحق د خوږیو یم جانانا غرقا تنهایی دا پسلګیو یم جانانا غرقا تنهایی دا پسلګیو یم جانانا راشه مستحق د خوږیو یم جانانا زد خپل کلتور مخالف نا یما خو قهر زد خپل کلتور مخالف نا یما خو قهر دین مسپروشو پلونګیو یم جانانا دین مسپروشو پلونګیو یم جانانا راشه مستحق د خوږیو یم جانانا سترګې د جادو د بنګلیانو په رقم تا سترګې د جادو
د بنګلیانو پر کم تا وسته لخپلو او پردیو یم جانانا وسته لخپلو او پردیو یم جانانا غر کا تنهایی دا پسل گیو یم جانانا راشه مستحق د خواخو گیو یم جانانا یو بیت بزن ته وایم کنه هر ماښام له خپلې غېږې غېږ واخلم ویده شم هر ماښام له خپلې غېږې غېږ واخلم ویده شم هر سهار پورته پزګرویو یم جانانا هر سهار پورته پزګرویو یم جانانا غرقه خاموشی دا پسلګیو یم جانانا راشه مستحق د خواخوږیو یم جانانا خوښ مې پښتنو کې دی په خرپ سره تړ زبردست خوښ مې پښتنو کې دی په خرپ سره تړ رقص پسې بیا مړ نو د هندیو یم جانانا رقص پسې بیا مړ نو د هندیو یم راشه مستحق د خواخوږیو یم جانانا اول ځان مې د ترانو مې ایډم خان صاحب جدي رښتیا به وایې د دومره احساسات آی های اوه واوه دا څه ډول وستا دغه نمایشي نه دي یا د تشویق په خاطر نه دي دا کله چې شعر د اخري حد ته نه نو ځان په شعر کې ویني دا غورځي خپل درڅخه کیږي فرمان ډیره مننه خیر یعنی دومره ښایسته زه پوهېږم چې خان نه ځکه چې باور وکړه که دا هر څه وکړه د غزل زما لپاره ما وړاندې یادونه کړې وه هغه دغه خپرونه کې شاید هغه وړاندې که نه دا غزل ما ته بیخي خوند راکوي وروستی تا به یو ترانې وکړه ځکه چې ترانو مې ما بیخي په ژوند نه کړی دی نه کړی شم ځکه اواز مې ورته بیخي صفر یم صفر ښه یو غزل ورته ووایه دله بحث دی غزل به ووایم مقصد روبي خولي لیدونکی وایي هره خبره چې کوي دا درمانه کاټ کې که نه نه درمانه دا یونې مې مقصد بیخي داسې غلطۍ وي چې وړه غلطي وي که نه خو بیخي پر یو کې ګرځي مهمه غلطۍ دي که چې که کفر نه وي چېرته تا دا دنیاګۍ را پرېږدي که کفر نه وي چېرته تا دا دنیاګۍ را پرېږدي ما ته بسونه بلکې ډېرې خوشحالۍ را پرېږدي ډېر ښکلی دی او د دغې خلکو به بار بار په ما احسان وي واورئ که دغه خلک ما ته خپله لیونۍ را پرېږدي جار ډېر ښکلی دی دا باید بیا ورور چې د دغه خلکو به بار بار پر ما احسان وي واورئ که دغه خلک ما ته خپله لیونۍ را پرېږدي او زما جایداد زما د ورونو شه زه تېر یم ورنه خو په یو شرط علمه ما ته به مورکۍ را پرېږدي زنده‌باد څومره علي مور خو مور دا خو یو ځل بیا ووایه که نه چې زما جایداد زما د ورونو شه زه تېر یم ورنه خو په یو شرط علمه ما ته به مورکۍ را پرېږدي او بیا به سیالي سیالو ته وښیم چې سره کم وي د بخت بیړۍ کمې یو ځلې غریبۍ را پرېږدي زبردست او زه ښه پوهېږم د روښان قدر به هلته کېږي زه ښه پوهېږم د روښان قدر به هلته کېږي چې محفلونه د درګي ډانډو تڼۍ را پرېږدي څومره علي ځکه روښان صاحب تا او د منلي صاحب سره څومره د خبرو اوږدوم شاید ټوله ورځ هم وغږېږو ځکه خوندورې خبرې دي خو دلته هغه د خپرونې هغه وخت چې د هغه هم پر خلاصېدو دی که نه وخت بیخي اړینه نه کوي که نه تر ټولو هغه دی هغه موږ تاسې وایي چې انسان بې مینې ده یا دوکهباز دی نه تر ټولو بې مینې وخت دی
دی که نه چې موږ تاسو نه پرېږدي. نو لیدونکو زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. منلی دی او تر څنګ ناصر روخان صاحب و که نه تاسو به روخان صاحب په ټولنیزه میډیا کې لیدلی لیکن په ټلویزیون تاسو به نه وي لیدلی. روخان صاحب ډېر ښایسته غزل ترنمونه البته ترنم خو منلی صاحب وکړ د غزل بیتونه وویل او تر څنګ به موږ هغه ځینې ویډیوګانې چې په ټیک ټاک ډېرې مشهوره دي هغه موږ تاسو د ټلویزیون له طریقه تاسو لیدلی شئ. نو موږ درې واړو ته اجازه راکړئ تاسو ته ښې شېبې ښه اختر بای بای. ستړی شوی یم څښتنه روح مې واخله د ژوندون مزه مې تللي جانان نشته بې له تا مې زندګي بې خونده شوي بې له تا مې په ژوندون بل ارمان نشته خوشحالۍ زما ملنګ په نصیب نشته خوشحالۍ زما ملنګ په نصیب نشته سخت غمو سره مې سر دی درمان نشته. دا دوه مخې زمانه را باندې بوج شوه دا دوه مخې زمانه را باندې بوج شوه زړه مې ورو ورو راټولېږي له یارانو زما د زړه دنیا خو ستاسو په خندا جوړه ده زما د زړه دنیا خو ستاسو په خندا جوړه ده زما ملګرو خدای مو تل راته آباده لره. له هغه قاضي زده کړه کله چې پوه شو چې ملګری مې مجرم دی نو مخکې له فیصلې خپله استعفا وړاندې کړه. درمل نه کوي اثر په ما ډاکټره درمل نه کوي اثر په ما ډاکټره که نشې لرې نشې را باندې لګي او زه مې غم د وطن دا رقام ته مات کړم ښې خبرې اوس تر خیره باندې لګي او زما جیب ګوري مورکۍ ډاکټر ته نه ځي زما جیب ګوري مورکۍ ډاکټر ته نه ځي وایي زویه چې پیسې را باندې لګي. جاوید ریحانه تو ته د ډالۍ وي چې په غضبو مې پیرزو نه یې په غضبو مې پیرزو نه یې خاورو ته قرآن وړم امانت دې ویر کومه او که تر اختره رضا نه شوې زه به ګنډلې جامې اور ته واچومه او ته مې تر څنګ نه یې لاليه اختر به تیر لکه غضب را باندې شینه او مهرباني خو دې خدای وینئ مهرباني خو دې خدای وینئ لایق دې کاڼیو اوبه راوروینه. ساقي پوښتنه سمانه چیلم را جوړوه ښه نه یم چې زه په دې ماښام راغلی یم او ما ډېرې نشې کړې دي ما ډېر لیونتوب کړی زه ډېر وارې د شپې کور ته په بام راغلی یم پر خشرا وریگا راشما گلاب گلاب کا نه به د نوم واخلمه نه به وایم ښه در پسې زه به سړی نه وم که بیا وتړم زړه در پسې چې زه نو زه که نه نو شاته شاته ولې ګورې چې زه نو زه که نه نو شاته شاته ولې ګورې زما خو څه نه یې چې وشړم اوبه در پسې زمونږه اوښکې ګوره هم دومره ارزانې نه دي نه امکان نه لري چې وژړم زه در پسې.